السلام علیکم د وی سپیک پښتو یوټیوب چینل کتونکو ته ښه راغلاست. هیله لرم د ویډیو تر پایه پورې موږ سره واوسئ. په دې ویډیو کې تاسو ته د جرمني 10 عجیب او غریب قوانین در پیژنم. امید لرم چې خوښ مو شي. لسم نمبر. د جرمني یو عجیب ترین قانون دا دی که چیرې تاسو ته په هایوی کې تیل ختم شي نو حکومت به تاسو جرمانه او په لایسنس کې یو ماینس پوینټ درکړي. نهم نمبر. د ماسپښین 12 بجو نه تر ماسپښین 3 بجو پورې د آرام ټایم دی. یعنی په دې ټایم کې د اوچت आवाज لکه میخ وهل، چمن جوړول، ډریل وهل او په اوچت आवाज سره میوزیک اوریدل او نور منع دي. اتم نمبر. خاموشي او سکون د جرمنیانو لپاره ډیر مهم دی او همدې لپاره څوک حق نه لري د سنډې په ورځ خپل موټر ووینځي. اووم نمبر. په جرمني کې هر دفتر باید یو کړکۍ ولري، که غټه وي او که واړه. شپږم نمبر. په جرمني کې هیڅوک حق نه لري چې په مظاهرو کې ماسک استعمال کړي. پنځم نمبر. په نیمه شپه کې پیانو استعمالول غیر قانوني دي. څلورم نمبر. په جرمني کې چاته کنځل کول وړوکې جرمانه ده، لیکن چاته هټلر ویل 50,000 یورو جرمانه ده. دریم نمبر. په جرمني کې د الیمنټری سکول سټوډنټانو لپاره لامبو زده کول لازمي ده او نشي کولای بل سپورت سره یې چینج کړي. دوم نمبر. په جرمني کې د جیل تښتېدلو باندې جرم نشته او د قیدي سزا او قید کې څه نه اضافه کیږي. که چیرې جیلي د تښتېدلو په وخت کې د جیل سامان خراب کړي بیا جرمانه کیږي. اول نمبر. د بالښت وهلو لوبه یو خوندوره لوبه ده. یو کس بالښت وهلو په سر د جرمني حکومت به تاسو د وهلو او ټکولو په جرم جیل کې واچوي، ځکه په جرمني کې بالښت یو دفاعي سلاح بلل کیږي. ډیره مننه چې د ویډیو تر پایه پورې مو موږ سره ملګرتیا وکړه. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک، کمنټ او سبسکرایب وکړئ. که د نورو ویډیوګانو غوښتنه لرئ نو کمنټ وکړئ.